السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه جوړ یې؟ دا نن یو ملګری راغلی دی دوکان ته راغی، وی ماته یو ډیش ولګوه که نه. نو هغلته راغلی یم او دا ډیش ورله لګومه او بیا تاسو ته به ښیم چې ډیش سیټینګ څنګه کېږي. او ځکه چې زما د دې دوکان دی، زه دې کار کوم او نو دا اوس زه لګیا یم او ډیش سیټینګ کوم او دا ول پاکسیټ ته لګوم، خیبر ته او جیو ته. نو ګورو که نه چې په دې به اوس څونه چینل راځي. او دا تاسو اوس ما سرچینګ شروع کړو که نه، دا اوس د هغې ټیپ دي چې هغه سکین کېږي، سما پکې راغی. اوس په ورپسې مخکې ګورو که نه چې نورې کمې کمې چینلې راځي. نو دا سرچینګ شروع دی او تاسو ورته ګورئ. نو نور تاسو څنګه یې، ښه یې جوړ، ټیک ټاک یې؟ او دا مشرق ټي وي پکې راغی، اوس به راشي ورپسې خیبر، فلم ورلډ او جیو، دا ټول به پکې اوس راځي که نه. نو دې ملګري وی بیګا راغلی و، دله مې ډیش ورکړو، ده وی یاره ماته ډیش ولګوه، دې سرکاري نوکر دی، وی بل ورځ ته به ځم واپس. نو وی ته دغه وکړه چې ماته ډیش ولګوې. نو بس کار مې اوس ختم کړو او اوس روان یم. دا د هغه موټرسایکل دی، اوس به راشي. نو روان شو اوس واپس دوکان ته او دا اوس په لاره د هغه په موټرسایکل روان یو. دا مخې ته هغه ډرایوینګ کوي، موټرسایکل هغه چلوي او زه ورپسې شاته ناست یم. دا په پورې تاسو زمونږ کلی دی ګجرات، خوشحالي چې ورته وایي. نو ډېر مزېدار کلی دی چې ته ټایم میلاو شي د دوکان نه که نه، نو دا به هم درته څه ټایم کې ښیم. او ډېر ښکلی کلی دی، موسم یې هم ډېر ښه وي او کارونه هم پکې ډېر وشو. دا چې کوم روډ باندې روان یو، نو دی بل ورځ حکومت صحیح کړو او دا اوس واپس مین روډ ته راووتو. دا چارغولۍ او مشهدي مین روډ دی که نه. نو بس دغه نننی کار دی.